چې دروازه وټکولا پدې کې ابو جهل راووت رسول الله مبارک ته وی فرمایله ابو جهل دغه سودا کړی دی یا رسول الله په پیسې ورکې وي بالکل پیسې ورکوم بالکل پیسې ورکوم خو چې لګه لحظه تیرې دا ثانیه ول ابو جهل دروازه لروته او زر هغه سړی له پیسې ورکې د چې کم ټیم دی را روان شو سړی په لار پیسې شمارلې داخله ک ابو جهل پسې ورغه چې پاسې دی لکه د باز پشانه او کې ناسي لکه د ټپوس پشانه څومره خو دې موړې په تورواله شي د دې زمانه والی او زه ګورم چې څوک دې په مکه معظمه کې چې مال د پیسو تبوسو کی او چې د الله نبی ته یو پیری چې ورکه کنه ورکه نو دوه دې خپل کې او دوه دې پردای کې او به پیسې راز غلولي هغه ول جواب ورکړي دا جواب لګوري وای په الله یقین کوي چې کله سرور کون زما پسې لراغه او د مدینه منوره جانان ما ته فرمایل ابو جهل پیسې ورکوي کنا نو موقت د مدینه منوره د جانان په دوړو غو باندې دس مرینا استو پدې دوړو غو زمری ناس یو زمره په یو اوګه او بل زمره وی بالکل داسې حمله ته تیارو وی کلګ می کڼ پڼ کړه وی نو خدای خبر چې کم یو بل وار تیر کړو ما اثر کی ما د سرور کونین په وګو مبارک جوړس مری ولیدو مې چې یاد داماته او یاد داماته د زداغ زمرو د حملو نه یریدلم نو د دې وجنه ما دله دا سودا واپس ورکړه پیسې مې ولا ورکی د سرور کونین شان ډیر لوی دی سبحان الله په وای د مدینه منوره جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لصحابی راضی محبوبا چې د چا محبوب دې سبحان الله وای محبوبا ز زمیدارم او پس مکه می ارټ خو پیژنې پاغي بما یو اختړلو هغه به هغه ارټ داولو پاغي بزماس مکه آباد وا وسورز کیږي وخنی ول نه راکې او چې ورنږدې شي نو لکه د لیونی سپي خوراک کوي سړی ته خوله ورشي او تاسو ګورئ نټ په لار وګورئ کنه دا سړی چې په غاښونو کې اوچت کې ته به چې د تورې اوچته کړه سړی خو تر سره د سړی ځای نه کاږي زور پکې ډیر دی کنه طاقت پکې ډیر دی د الله محبوبا ځان د سوق نږدې نه پریږدي اغه سر بکی کی خټول اورس په 24 غنټه کې یو سکند خاموش کیږي نا بس یو خړمبار دی لګولې دی ټول گاوند را لخفه کړي دي حضور مبارک کو تو فرمل چرته دي وې زما باغ دغه باغ نه ما ګیر چاپیرا دیوال وهلې دي هغه نه ما ګیر چاپیرا او هغه اوخ باغ کې دننه ولاړ دي حضور مبارک کو تو فرمل زبدر سره لاړ شم عقائد جهان فرمایل زبدر سره لاړ شم صحابه کرام تعرض کی چې یا رسول الله طول صلی الله علیه وسلم خبر خوږی دي आवाज مين رانغه خوږی دي جی حضور مبارک تو فرمایل زبدر سره لاړ شم صحابه کی محبوب ګوره لاړ نشي او شلې و نه شګه ګوره 50 سر پنه کوي حضور فرمایل زما غم مکوي تاسو به بهار درګي زبدن نه ورشم
سواری کونه د مدینه منوره جانان باغ ته دنن راځي صحابه کرام ته بهر ولاړ دي تاجدار حرم چې ولرکه باغ سر کې ولاړ دی او داسې خوبل جوړ کړ چې دا ملک په مخارا خسته دي چې پوښ چې ورکو لو کو چې داسې مخ راوړو سرواري کونین ته یو دم غلی شو خاموش خاموشی شوا خاموش خاموشی شوا د باغ مالک د نن را منډه کې چې شیخ مرشو چې څه چلو چې دی غلی شو سم مسلو شوا به کتا غلط غلی ولاړ دی الله اکبر د مدینه منورې جانان په زبان ولاړ دی هاغه وخ په مزه مزرا روان شلو د مدینه منورې جانان لراغه حضور علیہ السلام ترا نږدې شي دا فاصله کم شو نو وخ ګوړې ماته کې وخ ګوړې ماته کې او د خپل غړانګې دا سوګده کا چوګدای کنو دا سر یوړ او د سرور کونن په دې خپل کې خود دا قید جهان په دې قدمونو کې دا خپل سر خو لگاو قربان د حضور د شان چې د سرور کونن په غي کې سر ولګاو صحابه چغي کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې زړاور ولید چې سره د سرور کونین په غي کې په قدمونو کې خېره تاجدار حرم د دې تندې د وختونو ونیو او خو تسرع پورته کو محمد رسول الله وتکیناس او قائد جهان تاجدار حرم خدای خبر چې وګ کې وتسویل او بیا دې صحابي ته وی چې اوس په کار کوا تر سوچ دې ژوندې بیا بورانه نه کوي تر سوچ دې ژوندې بیا بورانه نه کوي دا بس تا خدمت کوي امام جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمایي کله چې جناب محمد رسول الله تدا خبري خو کې سر کې خودلو صحابه کرام عرض کی چی یا رسول الله وګوره د دې سر مبارک په ځاخو کې خیره ګوډې نه ګولې دي حضور مبارک او تو فرمایل دا د محبت ته یا رسول الله موږ مستاسو په غیږ په وګو کې سر لګاو ګوډې به لګاو حضور فرمایل بشه صحابه دغه سجده ده او سجده زما په شریعت کې حرام ده بغیر د خدای نه بل چاته که زما په شریعت کې سجده حلال وي ما به د امت تر سره ته ویلې چې تاسو خاوندانو ته سجدي کوئ د دې وجه نه راځي ګلونو د مشکا شریف حدیث مبارک دې ګلونو دا تاسو مان لري که سبحان الله وای نه سو وجه دو وجه یو وجه هو کې دي دا چې کوم کسان وایو دي سبحان الله چې دا کوم غلي شو دي چې سبحان الله نو دا بس وای تاسو ماته لګوي سبحان الله متوجي دي دا ما خبره غور سره اوري